درته سوال کوم ما نکړې پارګټ درته سوال کوم ما نکړې پارګټ یاره ما درله ساتلی ښکلی ګفټ او د بکرې په شان پړق وهي جانانا د بکرې په شان پړق وهي جانانا او چې صفا دې کړل غاښونه په کولګېټ د بکرې په شان پړق وهي جانانا او چې صفا دې کړل غاښونه په کولګېټ او په سمندر په خوا کې مې نږدې ناست او دې پټ ووایې رانه پاکټ داسې دا به خلاص شو دا به کینسل کوو کینسل کولی شي او زموږ شروع کړله وایه دا اوس خندا پټ دا جوړ شوی دا اوس ټول شوي درې شعره به ته وي او بلاریک به په ټیک ټاک کې خپل خوښی کړم په سرو شونډو د مچانو لوبې وکړې چېرته ماله پکې هم راکوه لفټ او زوکا لم ته چېرته یاره خفه نه شې ما بوتلې خو د موټر نه مې پټ کړی چا دی کټ او تباه او برباد دی واچوي اخر شعر دی چې که دې زړه وي سمندر غاړې له راشه زه د ځانه چاله نه ورکوم لفټ مړه سمندر پیمان چې تباه او برباد ډېره منله یاره خاکسر صاحب دا یو نظم دی زه یو فکر د خوشحال یم زه یو فکر د خوشحال یم په تیارو کې بل مشال یم ځکه توره د خوشحال یم نو مغلو له زوال یم ځکه توره د خوشحال یم نو مغلو له زوال یم زه نوسۍ د ابدالي یم د اسلام د باغ مالي یم او زه ملګری د عالي یم کرامات لرم ولی یم په رښتیا مست قلندر یم پروت د ژوند په بحرو بر یم په رښتیا مست قلندر یم پروت د ژوند په بحرو بر یم د دې جبر نه باغي یم ستا نظر کې زه داغي یم نه بالکل نه د دې جبر نه باغي یم ستا نظر کې زه داغي یم زه خوشحال پیدا او رنګ لا ما مات کړی سر پیرنګ لا زه سرتور فقیر ملنګ یم د پیرنګ سره په جنګ یم اصلیت کې زه افغان یم اصلیت کې زه افغان یم په بدلون د دې جهان یم زما فکر اسلامي دی نوم مې نامي ګرامي دی بالکل فرار صاحب زما فکر اسلامي دی نوم مې نامي ګرامي دی زه خالد بن ولید یم د دې دور مجاهد یم زه سلطان نور الدین یم زه مین د خدای په دین یم زه محمود غزنوي یم سومنات لره کافي یم ډېره مننه جي زه محمود غزنوي یم سومنات لره کافي یم زما فکر ایوبي دی خو دشمن مې صلیبي دی پر هر صاحب که چېرته ودی زما فکر ایوبي دی خو دشمن مې صلیبي دی د دې وخت ملا عمر یم زه کافر له درد سر یم د دې وخت ملا عمر یم زه کافر له درد سر یم د شیرخان غوندې نر ځوان یم د شیرخان غوندې نر ځوان یم د کارګل په لور روان یم مات د وخت به دا زنځیر کړم زه آزاد به خپل کشمیر کړم خاکسر صاحب مات د وخت به دا زنځیر کړم زه آزاد به خپل کشمیر کړم فلسطین باندې ننګ غواړم ایوبي غوندې جنګ غواړم د مهدي د راتلو غږ دی خبر شوی هر یو غوږ دی د مهدي د راتلو غږ دی خبر شوی هر یو غوږ دی دا د ظلم زنځیرونه دا جړا او فریادونه زخمي شوي اندامونه دا په هر ځای کې لاشونه د تورسرو دا ویرونه دا د وخت دا د اوښکو سیلابونه ما راوړی انقلاب دی زما دوی سره حساب دی ما راوړی انقلاب دی زما دوی سره حساب دی اسرائیل دې ځان خبر کړي مرته ځان دې برابر کړي اسرائیل دې ځان خبر کړي مرته ځان دې برابر کړي زه د ځمکې خلیفه یم پر هر صاحب زه د ځمکې خلیفه یم پوی د ژوند په فلسفه یم بس مهدي ته انتظار دی اوس عیسی ته مې تلوار دی خاتمه به د دجال وي ټول کافر له به زوال وي